په 2001 کال کې د امریکا پوځ افغانستان ته داخل شو او د ولسي ځواکونو په ملاتړ یې طالبان مات کړل. په دې هېواد کې یوه نسبتاً دیموکراسي هم رامنځته شوه او د افغانستان ملي پوځ هم د امریکایانو تر نظر لاندې جوړ شو. خو له پوره 10 کلونو وروسته امریکا دې نتیجې ته ورسېده چې دا هېواد نشي ساتلی او له دې هېواد څخه یې پښې سپکې کړې. اوس که تاریخ ته وګورو، بریتانیا، د پخواني شوروي اتحاد او امریکا دا درې واړه د نړۍ ستر ځواکونه ونه توانېدل چې د افغانستان پاکه خاوره اشغال کړي او په پای کې ماتې وخوړه او ولاړل. نو دا نوی زیږېدلی ماشوم ځان څنګه دومره لوی ګڼي او غواړي افغانستان خپل 8م ایالت جوړ کړي، په داسې حال کې چې لا یې د جوړېدو 100 کاله هم نه دي پوره شوي. تاسې خپله پوهېږئ چې څوک یادوم. اوس بیرته خپلې اصلي موضوع ته راګرځو. طالبانو هم په 2020 کال کې ټول افغانستان بیرته تر خپل کنټرول لاندې راووست. هغه پوځ چې 20 کاله د امریکایانو تر روزنې لاندې و، د طالبانو پر وړاندې هیڅ مقاومت ونه کړ او تېښتې ته اړ شو. نو ومو لیدل چې امریکایي ځواکونه هم د شوروي ځواکونو په څېر له دې هېواده ووتل. له شوروي مخکې بریتانیا هم دې هېواد ته راغلې وه، هغوی هم په پای کې بیرته ولاړل. افغانستان ډېر لوی هېواد هم نه دی او نفوس یې هم ډېر زیات نه دی. نو ولې د نړۍ 3 ستر ځواکونه یو په بل پسې له دې هېواده ووتل؟ حقیقت څه دی؟ د نړۍ پوځي کارپوهان د دې هېواد د اشغال د ناکامۍ اصلي لامل یوازې د افغانستان سخته جغرافیه بولي. بله ستونزه دا ده چې په افغانستان کې بېلابېل قومونه له یو بل سره په اسانه نه جوړي. دا یو حقیقت دی که زه هر څومره ووایم چې د افغانستان خلک او قومونه ډیر سره متحد دي، دا به یو لوی دروغ وي، ځکه که داسې وای نو افغانستان به اوس یو ډیر پرمختللی هېواد وای او د دښمن جنگي جټ الوتکو به زموږ پر پلازمینه د بمبار جرأت نه درلوده او زموږ معصوم او بېګناه معتادین چې د ماشومانو په څېر یې بیرته خپل نوی ژوند پیلوه نه وژل. دا یو تریخ حقیقت دی. هغه کسانو چې د افغانستان پولې رسم کړي پرته له کومې مطالعې او یوازې د خپلو ګټو لپاره خلک سره وویشل چې تاسې پوهیږئ څوک وه: روسیه او انګلستان. د بیلګې په توګه پښتانه نیمې په افغانستان کې دي خو ډېر یې په پاکستان کې دي. شاوخوا 80 میلیونه پښتانه یې په یوه کرښه سره جلا کړي. د بریتانیا امپراتوري د سیمې د داخلي حکومتونو له کمزورۍ څخه په ګټه اخیستنې هر څه چې غوښتل ترسره کړل. دا پوله په 1893 میلادي کال کې وټاکل شوه، هغه کرښه چې تر اوسه هم په رسمي ډول نه ده منل شوې. که دې کرښې ته وګورو، دقیقاً د پښتنو په منځ کې تېره شوې ده، لکه څنګه چې روسیې او جرمني پولنډ له منځه 2 برخې کړی و چې یوه برخه روسیې او بله برخه جرمني خپلې کړې وې. نو پولنډیان وویل چې دا موږ ته هیڅ کله د منلو نه ده. دا هم د ډیورنډ کرښې په څېر ده چې د پښتنو په منځ کې تېره شوې او هغوی دا نشي منلی. دا کرښه د غرونو له منځه تېره شوې او کنټرول یې ډېر ستونزمن دی. له همدې امله د دواړو خواو ترمنځ د وسلوالو تګ راتګ هره ورځ کیږي او ناامني رامنځته کوي. دا ناسم سرحد د هر ډول قاچاق لامل شوی، له وسلو نیولې تر نشه یي توکو پورې. ښایي دا هم درته جالبه وي چې پوه شئ د ډیورنډ کرښه د نړۍ له تر ټولو خطرناکو سرحدونو څخه ده. حتی د 2 کوریاو له پولې هم خطرناکه بلل کیږي. پخوا په دې پوله کې هیڅ خنډ نه و، یوازې غرونه و، خو په دې وروستیو کې پاکستان اغزن تار وغځاوه چې تازه بشپړ شوی دی. خو مهمه دا ده چې د دې پولې دواړو خواوو اوسیدونکي دا کرښه په رسمیت نه پیژني، نو هیڅ کله به دلته یو واقعي سرحد رامنځته نشي. که ویډیو مو تر دې ځایه کتلې وي نو زموږ د لا زیاتو هڅو د ملاتړ لپاره مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او خپل ارزښتناک نظر په کمنټ کې راسره شریک کړئ. د افغانستان نورې پولې هم همداسې دي، ټولې د روسیې او بریتانیا د ګټو لپاره ټاکل شوي دي. له همدې امله هیڅ ځواک نشي کولی دا هېواد په بشپړه توګه کنټرول کړي. بل دلیل دا دی چې افغانستان سمندر ته لار هم نه لري، یعنی که څوک وغواړي دې هېواد ته داخل شي باید له ګاونډیو هېوادونو تیر شي او که داخل هم شي اصلي ستونزې بیا پیلېږي. کېدای شي هیڅ پوځ مخې ته ونه درېږي
خو د افغانستان خاوره خپله ستا مخې ته درېږي او نه دې پرېږدي چې کنټرول یې ترلاسه کړې. د همدې غلطو پولو او غرانیزو سیمو له امله په دې هېواد کې غرونه داسې پراته دي لکه دیوال په دیوال او یو پوځ کولی شي له خپلو ټولو پوځي تجهیزاتو سره پکې پټ شي. شاوخوا 75 سلنه دا هېواد همداسې دی. د دې غرونو هره دره کې یو پوځ پټېدلی شي. دا غرونه مثبت اړخ هم لري لکه دا چې د ښارونو ساتنه کوي، خو همدا غرونه کیدای شي د دښمن پټنځای هم شي او ښار ته زیان ورسوي. بله ستونزه دا ده چې دا غرونه خلک له یو له بل څخه جلا کوي ځکه د کلونو لپاره خلک سره بیل پاتې شوي او ورو ورو یې توپیرونه ډیریږي او حتی نومونه یې هم بدلیږي او استعمارګرو هم دا توپیرونه لا زیات کړي دي. که تاسې لرغونی تاریخ لوستی وي، روم هیڅکله د خپلې پراخې امپراتورۍ بشپړه کنټرول په خپل لاس کې نه درلود. کابل هم ورته حالت لري. کابل نشي کولی د اوږدې مودې لپاره ټول هېواد کنټرول کړي. ښایي ووایاست چې ولې؟ امریکایان خو دلته وو، هغوی تر ټولو لوی پوځ او پرمختللې الوتکې درلودې، نو ولې یې کنټرول ونه شو کړی؟ دا برخه جلا تبصره غواړي. د افغانستان خاوره داسې ده چې یو کوچنی پوځ هم کولی شي د یوه لوی پوځ پر وړاندې ودرېږي او دا د همدې غرونو او تنګو لارو له امله ده. نو تر دې ځایه پوه شوئ چې نه یوازې د افغانستان دولت بلکې د نړۍ تر ټولو لوی پوځ هم نشي کولی دا هېواد کنټرول کړي. همدا حالت د بریتانیا، امریکا او په ځانګړي ډول د شوروي سره هم پیښ شو. شوروي له پوره وسلو سره دې هېواد ته داخل شو خو بیا هم بریالی نه شو. یو بل دلیل هم دا دی چې د لوړو غرونو، جګړو او فقر له امله په دې هېواد کې ډېر سړکونه نه دي جوړ شوي او که جوړ هم شي ډېر ژر له کاره لویږي. یعنې یوازې د یوه پل په الوزولو سره لاره بندېدای شي چې دا زموږ د افغانانو لپاره یو عام کار ګرځېدلی و او په تیرو کلونو کې مو ډېر پلونه ولیدل چې لوی لاس والوزول شول. که پولیس هم موجود وي نشي کولی ټولو سیمو ته ورسیږي. کله چې سړک نه وي امنیت هم نه وي ځکه هر څوک کولی شي سر پورته کړي او هر ډول ظلم وکړي. افغانستان سره له دې چې ډېر قیمتي کانونه یا معدنونه لري خو بیا هم په فقر کې ژوند کوي او په غرونو کې د سړک جوړول ډېر لګښت غواړي. ویل کېږي چې د افغانستان په غرونو کې د هر مایل سړک جوړول شاوخوا 15 میلیونه ډالر لګښت لري. یو څه جوړ شوي خو هیڅ بسنه نه کوي. لنډه دا چې که امریکا، شوروي یا حتی فضایي پوځ هم په افغانستان برید وکړي ښایي وکولی شي دا هېواد ونیسي، خو پاتې کېدل به یې ډېره ستونزمن وي او بالاخره وتلو ته به اړ شي. یوازینۍ لار چې دا هېواد یو موټی او خوندي پاتې شي دا ده چې د خپل ملت په لاس کې وي. هغه ملت چې سره متحد وي، نه دا چې د یو بل پر ضد وي. موږ نه غواړو په دې ویډیو کې څوک ملامت کړو یا کوم ځانګړی قوم تورن کړو او یا حل لاره وړاندې کړو، خو یوازې دومره به ووایو چې د افغانستان پولې که په شمال کې دي که جنوب یا ختیځ او یا لویدیځ ټولې د روسیې او بریتانیا د ګټو لپاره ټاکل شوي دي. وینو چې زموږ ګاونډی هم د پروژو په اخیستو کې ډېر مهارت او تجربه لري او د نورو وختونو په پرتله اوس پیسو ته هم ډېره اړتیا لري. هر څوک چې زیاتې پیسې ورکړي د هغه لپاره ډېر کار کوي. هیله ده چې ګران افغانستان سولې او امنیت ته ورسیږي.